د فلم په شروع کې موږ یو جنې ګورو چې لا هغې نوم ملینا وي. ملینا تېره څو ګنټو نه د یوې ګاډۍ په ډیګۍ کې بنده وي. هغه څو وارې کوشش کوي چې د دغه ډیګۍ نه بهر ته وځي، ولې چې دغه ډیګۍ لږه کولاوه وي، خو دا هر باره ناکامه کېږي، ولې چې د دې په جسم کې زور نه وي او نه پکې دم وي. دا هلته کې یو هلک ګوري چې را روان وي او د دغه سړي نوم میکس وي. میکس یو نشهیي سړی وي او ورسره دا یو کډنیپر هم وي او ملینا بل چا نه بلکې دغه سړي اغوا کړی وي. ملینا خپل موبایل په یو کچره کې وګوري کوم چې میکس لړه کړی وي چې دا چا سره رابطه ونه کړي. خو څنګه چې میکس ګاډي ته نږدې راشي، دا په منډه دغه موبایل اوچت کړي، واپس له ګاډۍ په ډیګۍ کې وده شي او داسې ایکټینګ کوي چې دا اوس هم بېهوشه ده. ولې ملینا نه غواړي چې دې ته پته ولګي چې زه اوس هم په هوش کې راغم. او بیا میکس همدغه ډیګۍ واپس دې پسې بنده کړي او مخکې حرکت کوي. ملینا په دغه ګاډۍ کې څنګه ګیره شوې ده دا به زه تاسو ته مخکې فلم کې ښایم. دا بیا خپل ملګري اینو ته ټلیفون کوي، خو دا غریبه خو په دغه ګاډۍ کې نه ختېده. خو کله چې دې ته ټلیفون کوي، هغه هلک د دې ټلیفون نه جګوي او دا ډېر زیاته پریشانه شي چې اوس به زه څه کوم. او دې ته دا هم پته نه وي چې اینو اوس ژوندی دی او که نه دی. دا په دغه ډیګۍ کې د اینو ټوپۍ وګوري، په کومه چې نور هم پریشانه شي او دا فکر کوي چې ضرور میکس دغه هلک اوس مړ کړی دی. خو په دغه یره کې دا د ګاډۍ ډیګۍ ته ډېر زیاته زورونه ورکوي، خو دې سره هېڅ هم فایده نه کېږي. بیا ملینا ته خپل یو ملګري ټلیفون وکړي او دا ورته خپل حالت نه ووایي، ورته ووایي چې زه له ګاډۍ په یو ډیګۍ کې نښتې یم او زه چا اغوا کړی یم. او اینو هم مانه غیب شوی دی، خو دې ملګري دې په خبره باندې بالکل هم یقین نه کوي او داسې فکر کوي چې ملینا ما سره هسې مسخرې کوي. خو بیا هم د دې ملګري دې ته څه شی نه رالېږي، ورته ووایي چې له ګاډۍ ډیګۍ نه به څنګه راوځي. او بیا ملینا هغه طریقو باندې عمل کوي او دغه ګاډۍ نه ځان روکاږي، خو بیا هم هېڅ فایده ونه شي او دا ناکامه شي. دا غریبه ډېر زیاته خفه شي او دا فکر کوي چې زه اخر چېرته کې نښتې یم. بیا دا فکر کوي چې زه به پولیس ته ټلیفون وکړم چې دوی به زما مدد وکړي. دا بیا له ګاډۍ په ډیګۍ کې یوه کیمره ګوري او دا خپل زاړه ریکارډینګونه ټول ګوري. په دغه ریکارډینګ کې دا وګوري چې دا څنګه په دغه ګاډۍ کې راوتې ده. دا او ملینا په یو سفر باندې تللي وي، په کوم کې چې دا میکس سره په جنګ شي. میکس چونکې یو بدماش انسان وي او دا په ملینا باندې تمانچه ونیسي او ځان سره یې بوځي. دا ملینا ته اوبه ورکړي خو هغه یې نسي او دا ورته تمانچه وښیي او هغه ویرېږي او دا اوبه هم وڅښي. دغه اوبه څښلو نه پسې دا بېهوشه شوې وه او کله چې دا په هوش کې راغله نو تاسو وکتل چې دا له ګاډۍ په ډیګۍ کې بنده ده. لږ ساعت پس له ملینا په موبایل کې نیټورک راشي او دا فوراً پولیس ته ټلیفون وکړي او هغې ته ټوله کیسه هم وکړي. بل خواته یو پولیس افسر د دې موبایل اوچت کړي او دې نه تپوس وکړي چې ستا لوکیشن کوم ځای کې دی. ملینا پوره کوشش کوي چې دا له خپل اپ نه لوکیشن وکاږي او هغه افسر ته یې وښیي، خو د دې قسمت اوس هم خراب وي، د نیټورک دومره کمزوری وي چې هغه ورسره خبرې ونه کړي او کوم لوکیشن چې دی را پیدا کو هغه ډېر زیات اوږدي او د سره ټایم هم ډېر زیات کم وي. هغه پولیس افسر دې ته تسلي ورکوي او ورته وایي چې ته مه یېرېږه، موږ به تا را پیدا کړو. بیا ملینا ته خپل پلار ټلیفون کوي، ورته وایي چې داسې ډرامه ده او ته چېرته پټه یې او ورته وایي چې ته ما منګلی هم وي د هغه اینو سړي نه، هغه ډېر ښه انسان نه دی او اوس ته له کوره تښتېدلې، زر ته زره ته خپل کور ته واپس راشه او ته وایي چې ته اوس ما نه لیونی مه سازه، ته به اوس ما نه پیسې غواړي او زه تاله پیسې نه درکوم. او ته وایي چې ته به ما نه د پیسې ولې و هغه هلک سره به لاړه شي او دا ډېر زیات حیرانه شي او ته چې پلار ته آخر ولې زما باره کې دغسې سوچ کوي. ملینا ته پته ولګي چې دا بل څوک نه بلکې میکس دی چې زما پلار ته هم ټلیفون کړی دی. او ملینا خو دا فکر کوي چې ما خو خپل پلار ته ټلیفون هم نه دی کړی، ولې بیا زما پلار له پیسو باره کې خبرې کوي. او اوس دا پوه شي چې دا بل څوک نه بلکې دغه میکس سړی دی چې زما د پلار نه پیسې په چل کې غواړي. دا بیا ډېر زیات کوشش کوي چې خپل پلار ته ټلیفون وکړي او لږ ساعت پس دې ته پته ولګي چې دا ولې نشي ودرېدی. دا چې کله خپلې ګردې ته وري نو دغه سړي نه ګرده وکاږلې وي، هغې د ملینا زخم هم نه وي ګنډلې او دې نه ډېره زیاته وینه روانه وي. ملینا ډېره زیاته ویرېږي او دې ته احساس وشي چې د دې خو یو ګرده هم اوس نشته. اصل کې ملینا هم پخپله یوه ډاکټره وي او دې ته اوس پته وي چې په دغه حالات کې به زه اوس څه شی کومه. دا د خپلې بلټرۍ نه یو لیټر راواخلي او خپل زخم ته اور ورته کوي چې زما زخم وسوځېږي او زما عینه ودرېږي. زخم سوځولو سره د دې جسم نور هم درد کوي او دا په چغماني کې او خپل ځان ویسار کی او داسې کولو سره به میکس ته پته ولګي چې دا په هوش کې راغه او هغه به ګاډۍ ودرېږي. دا بیا په خپل موبایل کې واتساپ کولاوي او د خپل انډیوال اواز اوري چې په هغې سره دې ته ډېر زیات سکون میلاوي شي. هغې نه پس د خپله والۍ وکاږي او په خپل زخم پیګنډوي. لږ ساعت پس ملینا په ګاډۍ کې چغې وخي او څوک ورته ډیګۍ کولو کې دا بل څوک نه بلکې میکس وي. په دغه پټرول پمپ کې بل څوک نه بلکې صرف یو میکس وي. هغه له ګاډۍ ډیګۍ کولو کې ورته وایي چې ته څه فکر کوې چې د خلکو به راخبر شي او ما به ونیسي، دا ستا غلط فهمي ده او په ارام په دغه ډیګۍ کې ویده شه.
او ته چې دغه کار به بهتره وي کینه وس تمانچه راخلم او دلته تا مړه کوم او کیسه یې ختموم. ملینا ویریږي خپل موبایل په مزه غونډه کې د خپل ځان لاندې کیدی او که دا موبایل ماکس وکړو نو دا بوس په دغه سات باندې دغه جنیل ته کې مړه کی. ملینا کوته په غلطۍ باندې د موبایل په سپیکر باندې ورشي او هغه کولو شي خدا اواز بندولو لپاره پتیدا تیدا چغه کی. خو ماکس ته ډیر ځته غوسه ورشي او هغه په زور باندې دغه ډیګي واپس بند کی او دا ډیره خوشاله شي چې دې زما موبایل ونه کتو. خو هغه پولیس افسر ته و چې څنګه ستاسو لوکیشن باندې یو موبایل ولېګلو او هغه پولیس به تا بچ کی. او دغه پولیس د پوزو چې دغه گاډي نمبر سره خو ملینا دغه گاډي نمبر بالکل هم نوی پتا. پکه معنی چې د پولیس کار لغونه کې مشکل شي. پکه معنی چې ملینا ډېر ځته ویریږي او دا فکر چې اوس به دغه سړی مامړ کی او څوک به هم ما بچ نه کی. خو دغه پولیس دې تسلی ورغی او ته چې تیارې کما موږ به ضرور تا بچ کوو. ته بس موږ سره خبرې کوه او دغه شاندې به ستا ذهن لګ بدل شي. ملینا دې ته له اینو باره کې هم خبر ورکي او پولیسو دوی چې بیا هم سمنګ به ډېر نظر هغه هم را پیدا کو. بس ان کې موږ ګورو چې ملینا التګي او ورکوټه ونه کې سوري را پیدا کی چې په کم کې ډیر زیات اوزار پراته وي او دغه اوزار واخري او لګاړي ډیګي په زور باندې وخی او د گاډي لیټونه د دننه مات کی چې بهر ته خلکو ته اشاره وکړي چې د گاډي کې کېدیم بار ډیر په تیزه مانوي په کوم باندې چې او به گاډي دنده ته راشي او ملینا دغه او به په لاسونو کې راخري او سکی او خپل دنده ماتوي. خو کله چې گاډي په سیګنل باندې ودرېږي دا له پولیس گاډي وګوري او د گاډي نه لاس بهر ته روکاږي او دته اشاره کوي او دوی ته اشاره ورکړي چې دغه گاډي کې کېدیم. پولیس ولا دا وګوري او ماکس ته هم پته ولګي چې دغه جنې څه چل وکړو چې پولیس دی پاتې شوی دی او دا په خپل گاډي په زور باندې پریوس راوړي او دغه پولیس والا پی وخی. ملینا ته اوس پته ولګي چې ماکس دا د خار نه بهر ته بوتله او ملینا ته اوس ډیر زیات یقین وشي چې اوس به زه مړه کېږم. هغه ډیر زیات ویریږي خو لږ ساعت پس هغه پولیس ته بیا ټلیفون وکړي او ته چې یریږم موږ ستا موټر پسې روان یو او ته بالکل هم فکر مه کوه. ملینا ډیر زیاته غوسه ورشي او ته چې کله پورې به تاسو ماره پیدا کړئ نو دغه سړي به زه مړه کړی یم او تاسو خلک هیڅ هم نشي کولی نه له انسان مدد او کله نه ماته ته دروغ وایي چې موږ درپسې یو موږ به تا بچ کړو. زه تا ډیر زیاته تانګه شوم. دا به په ډیګۍ کې دننه شیشه ماته کی او هغه شیشه روکاږي او شاته گاډي ته ونیسي او دغه گاډي نمبر ځان سره یادوي او دغه شان دي دا گاډي نمبر را یاد کی او دته یو امید ښکار شي ولې چې دغه نمبر چې پولیس ته ورکړي نو هغه ته په اسانه ملوي شي او دغه شان دي به ملینا دی را بچ کی. خو دې نه پیل چې دا پولیس ته دغه نمبر ورکړي الته کې دته اینو ټلیفون وکړي پکه مې ډېر زیاته خوشاله شي چې اینو وسه پوری ژوندې دی. دا ملینا ته و چې څه تا ته ویم هغه په غور سره واوره کینه دغه سړی به موږ دوانه مړه کی او دوی چې په غلطۍ سره هم دغه نمبر پولیس ته ورنه کی. هغه پولیس ته یو ځل بیا ټلیفون وکړي او ته چې ستا پلا ډېر زیاتې پیسې دغه سړي ته ورکړي خو پته نشته چې ولې دغه سړي وسه پورې ته نه ملینا ډېر زیاته پریشان شي نو پوهېږي چې دغه سړی اخر څه غواړي او دا اوس څه کوي ما سره او د اینو په وینا باندې دا پولیس ته هغه نمبر هم ورنه کی ولې چې ډېر زیاته ویریږي ولې چې اینو خدا منې کی. لږ ساعت پس له ماکس گاډي په یو چیک پوسټ باندې ودرېږي کم ځای چې پولیس ناکه لګولې وي او یو گاډي ګوري. که ملینا دغه گاډي نمبر پولیس ته ورکړی وي نو هغه به دلته کې بچ شوی وي. خو د اینو په وینا باندې دې ډېره غټه بېوقوفي وکړه. هغې نه پس ملینا یو ځل بیا اینو ته ټلیفون کوي او چې له هغې حال معلوم کړي چې هغه څنګه دی. خو اوس چې دا کم اواز واوري په هغې باندې ډېر زیاته حیرانه شي. دې ته پته ولګي چې اینو اوس له ماکس په ګاډي کې شاته ناست دی ساده کړي. دا ډېره زیاته پریشانه شو دا فکر کوي چې اینو آخر په دغه ګاډي کې څه کوي. دا یو ځل بیا هغه پولیس ته ټلیفون کوي او هغې نه معلومات کوي چې آخر څوک و چې زما پلار دې له پیسو لپاره ټلیفون کړی و او دا نمبر بل چا نه بلکې د اینو وي. د ماکس په ذریعې باندې چې کومه دا اغوا شوې وه له هغې شاته د اینو لاس دی او اوس دا پوه شي چې دا ټوله کیسه د اینو نه خرابه شوې ده او د اینو لپاره خو ما پولیس ته هېڅ هم ونه ویلو او دا هلک خو مله دوکه راکړه. ملینا بیا اینو نه تپوس کوي چې اخر ولې تا ما سره داسې وکړو. هغه ورته ووایي چې اوس خو تا له هر څه پته ولګېده اوس خو تا نه څه پټولی هم نه شم. اینو ماکس ته وایي چې زه به تا له غونډې کې پیسې درکړم او دغه جینۍ پرېږده خو هغه چې خفه نه شي هغې زما مخ کتلی دی او زه ځان په مصیبت کې نشم اچولی. اینو ډېر زیات ویریږي او هغه ماکس ته د ګاډي نه بهر ته دیکه ورکړي خو څنګه چې ګاډي واوړي او په سړک باندې لړ شي دا زر رامنډه کړي او ملینا د ګاډي نه روکاږي. ملینا اوس هم دې سره ډېر زیاته مینه لري خو ماکس راشي د شاته نه په اینو باندې یو ډز وکړي. دغه ګولۍ د اینو د جسم نه بهر ته روزي په دې باندې هلته کې دا مړ شي او دې نه بسته ماکس یو ځل بیا ملینا په ګاډي په ډګۍ کې ور واچوي او له اینو جسم هم راوالي او په ډګۍ کې دې سره واچي چې دا دواړه یو ځای کې چېرته کې ښخ کړي
ملینا انو چې کله وګوري او ته وایي چې ته خو ډېر زیات لالچي انسان وي او تا به زما دولت سره مینه کوله خو زه به بیا هم میکس ژوندی پرېنږدم. په دغه ډګۍ کې ملینا یو اوزار راوکاږي او له ګاډي په ټیر کې ورومنډي او دغه اوزار چې څنګه په ټیر کې ونغلي نو دغه ګاډي د پل نه لاندې سیند کې لړه شي او میکس په دغه حادثه کې مړ شي. د ملینا نصیب اوس هم ډېر زیات ښه وي او دا په دغه حادثه کې هم بچ شي. دغه ګاډي چې څنګه په اوبو کې لړه شي نو دې کې اوبه راشي او دغه ډګۍ اټومیټک کولاوه شي. ملینا په صدقه باندې خپل ځان بچ کړي او په اوبو کې لمبا وکړي او د اوبو نه بهر ته راوځي کوم ځای کې چې ملینا ډېر زیات پولیس را رسېدلی وي. خو دا پړه کې وایي چې اوس خو هېڅ هم څه فایده ونه شوه زما خاوند هم مړ شو دغه سړی هم مړ شو او دغه شانې زموږ فلم دلته کې ختم شي.